السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زین تاسو مرګره خورشید خان یو نوی ویډیو سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. اصل کې نن مو چټي ریز و نو زه صبح نه نوست یم سیستم ته مو سیر از سن ایډیټ کا او په یوټیوب باندې اپلوډ کا. خو مسله کومه دا هغه دا کوم ولاګز مو جوړ کړی دي هغه ډیر کټ دي هغه ډیر زیات مواد ده. هغه ولاګز چې زه ایډیټ کوم نو په هغه باندې ډیر زیات ټایم لاګي. نو مو ته هغه ولاګز ایډیټ کوونو لپاره لږ نور ټایم پکارو. نو ما ویلو چې دوره زیات ټایم به نه ویسټ کوو. یوه وړه غوندې ویډیو به جوړه کړم ښه غوندې ویډیو به جوړه کړم او تاسو سره به یې شیر کړم. صحیح شو. نو په نننۍ ویډیو کې مینوالو هغه کلیپونه تاسو سره شیر کوم چې کوم د مو پروګرام والا کلیپونه دي بیهایند د سینز چې کوم کیږي او هغه به زه تاسو سره نن شیر کوم. هغه کې به تاسو ته یو شی ولیدای شي هغه به غوندې د سی وی څخه لغونډې به تاسو لپاره نو ویلې چې تاسو پروګرام ګورو پروګرام کې چې تاسو څه ګورو هغه سټوډیو کمول وي د کیمرو کمول وي د کمپیوټر سیستم کمول وي تاسو کې ډیرو کسانو ته پاتې وي خو کې دی چې ډیرو کسانو ته د دې شي پاتې نه وي. نو دا غا کلیپونه به تاسو سره په نننۍ ویډیو کې شیر کوم چې د مو پروګرام څه کوم د مرحبا بكم پروګرام تاسو څو ګورو په ای وی ټی خیبر باندې په خیبر میډل ایست باندې هغه مو څه په طریقې باندې کوو. نو دا غا ویډیو وګورو او خوندونه تی واخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو هوست خورشید خان یو نوی پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر ما چې نوم دې مرحبا بكم. پس وجوهاتو باندې پرانی پروګرام کې زه شرکت نکوم نو ما وې چې که زه نور څه نشم کولی دونه خو کولی شم چې تاسو ته زه وړوکی غوندې کلیپ جوړ کړم هغه تاسو ته وښیم ایټلیست تاسو سره به زما دعا سلام وشي. نو ملګرو پروګرام مرحبا بكم چې کم دی هغه تاسو ګورئ خوند ترې واخلئ. پر روان هفته کې به هم زه په پروګرام کې نه یم خو هغه نه په بل هفته کې به انشاءالله چې تاسو سره ضرور ملاقات کیږي نیغ په نیغه لایو. نور ملګرو زه درنه غواړم د خدای په اماني غوښتنه پروګرام چې کم دی تاسو وګورئ او خوند ترې واخلئ. ورکوټوالي کې په ماشوموالي کې چېرته د لوبې نه دي کړې؟ فاینلي د معلوم دي واغوسته ولکه ما خو وکړه چېرته زه دې بالکل د پکچر د تصویر مې بالکل داسې تصویر د ټول کنچو کو زه دې وایستلم ما داسې مه کوه که نه یار بیا خفه کېږم. خیر کړې ته څنګه یې؟ یاره دوستمان ته مې چېرته چکر نه یې لګولی نه مې چې راته چکر هغه طرفونو ته مې چکر نه یې لګولی یاره چېرته انشاءالله چکر لګي. ډېر وړم د دې بارې کې ډېر ښایسته علاقه ده وایي خو زه ورته پخپله چېرته تللی نه یم معذرت خبر نه شي راغلی. لپټاپ باندې مینوالو زه اوس دې وخت کې یم تاسو میسجونه چې کوم دي هغه زه ګورم هم موضوع کوشش کوم چې تاسو ته او د هغه وکړم عبدالرحمن چې کوم دی چې راوړه او ګرمه چیله ورسره ګرمه سندره موږ سره تیاره راوړاندې شئ. نو وګورئ دا سندره تاسو خوند یې واخلئ. اسانه شي ما سره هم لږه مرسته وکړئ که نه کومک راسره وکړئ او دې سره زموږ چې کوم دی ملګري تاسو چې کوم تصویران رالېږئ تصویران ډېر ښکلي دي خو تصویران چې کوم دي ما دپاره به لږه ګرانه شي چې زه تاسو ته ښیم. خو خیر اوس وخت شوی دی چې یو ښکلي شان د سندرې تاسو د سندره وګورئ سندرې نه خوند واخلئ. سندره او داسې سندرې چې کله تاسو زموږ په پروګرام کې واورئ نو تاسو ورسره نور هم زیات داسې شي چې انرژیټک شي ورسره لکه زه ورسره داسې شوم چې تازه شوم ورسره. سوچه پښتو کې ورته څه وایي؟ هغه یې درته وایي ها بس صحیح ده لکه پروګرام زموږ ریګولرلی زموږ پروګرام ګورئ تhank you سلام ډېره مننه ها انشاءالله موږ سره څوک راسره ناست دی؟ شاید دی چې ورکې د باکلامو سره وکړو او بالکل
لیونی موسم دی لیونی کلی ته راځه څنګه راځي نه تاسو موږ وایي کنه لکه پرسون دي زموږ راځي راځي ما سره لا کوم کړي یار بس ټول کومه کې وګوره دي زه صحیح ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله ستړي مشي په خیر आले ویډیو تاسو کتلې امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي وي ملګرو همدغه سنوري ویډیوګانې به هم تاسو سره شیر کوم خو دې لپاره به تاسو کوي یو کار هغه دا دی چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ او ما ته پته ده چې دا ښه کار تاسو کوي نه نو هیڅ خبره نه ده که تاسو ویډیوګانې خوښیږي لایک یې شیر یې او کمنټس ډیر زیات ضروری دي چې ما ته پته لګي چې زه په سونو وبو کې او پروګرام یا چې کوم پروګرام کوم یا چې کوم دغه یوټیوب د پاره چې کوم ویډیوز تاسو ته لپاره جوړوم دا خې جوړوم یا خې نه جوړوم نو دا فیډبیک ما ته ډیر زیات ضروری دي تاسو ته طرف نه تاسو سجیشن ډیر زیات ضرورت دی مینوالو د خپل ځان خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ چې ژوند خیر وو یو نوی ویډیو سره به ډیر زر د تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم تر هغه وخت پورې ما سلام الله حافظ الله نگهبان لوی الله پامان